ټولو خویندو او ورونو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. افغانستان ملي لوبډله د آیرلینډ ملي لوبډلې په وړاندې سبا درېیمه یوازینۍ لوبه ترسره کوي چې د افغانستان په وخت به د سهار 10 بجې شروع شي. د ټولو خویندو او ورونو څخه خواهش کوم چې خپل ملي اتلان په دعاګانو کې یاد وساتئ تر څو دغه بریا د افغانستان په نوم کړي. دا بریا څومره مهمه ده که چېرته موږ د اخرنۍ لوبه هم انشاءالله وګټو نو موږ 10 پوینټس اخلو او دغه پوینټس ډېر زیات مهم دي د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره. اوس موږ نشو کولی چې 2023 ورلډ کپ ته سیده کوالیفای وکړو. موږ ته پوینټس پکار دي. موږ که زیمبابوې ماتو یا آیرلینډ ماتو یا سکاټلینډ ماتو موږ ته پوینټس راکول کیږي. اوس شاید دا معلومه نه ده چې موږ استرالیا نه یا سریلانکا یا پاکستان نه میچ وګټو موږ ته به څومره پوینټس راکول کیږي. دا لا اوسه پورې معلومات نشته. که موږ مخکینۍ لوبې وګورو نو که موږ به چې کله غټ ټیمونه ماتول موږ ته به ډېر زیات پوینټونه راکول. خو دلته آیرلینډ هم وړوکی ټیم دی او 10 پوینټس اوسه پورې هر یوې لوبډلې اخیستي چې کله یې میچ ګټلی نو 10 پوینټس اخیستي. نو د ټولو خویندو ورونو څخه خواهش کوم چې اتلان په دعاګانو کې یاد وساتئ. 2023 ورلډ کپ ته یوه لوبډله داسې نشي کولی چې سیده کوالیفای وکړي. یوازینۍ صرف د انډیا لوبډله ده چې کوالیفای کړي ځکه چې 2023 نړیوال جام په انډیا کې دی نو ځکه انډیا ورته کوالیفای شوې ده او دا نورې پاتې شوي اووه لوبډلې دا باید کوالیفای شي. اولنۍ اووه لوبډلې به کوالیفای کېږي ټاپ 10 نه. یوه انډین ورسره ده چې هغې سره 8 شوې. دغه 8 او 2 به نور بل راوند ته وځي چې هغې کې به نورو لوبډلو سره لوبېږي او د هغې نه به بیا هم 2 لوبډلې نورې راغستل کېږي چې هغه 2023 ورلډ کپ کې حصه واخلي. نو اوسه پورې الحمدلله افغانستان ټیم ډېر زیات ښه روان دی. که موږ آیرلینډ ماتو یا زیمبابوې ماتو یا پاکستان ماتو یا سکاټلینډ ماتو چې موږ هر یوه لوبډله ماتو که نه موږ ته پوینټس راکول کېږي. نو ماشاءالله که تاسو وګورئ زموږ چې کومه بیټینګ برخه ده ډېره ښه روانه ده او همدغسې موږ ته پکار دي چې دغسې بیټسمینان موږ ولوبو. ګورئ شاهدي د لوبډلې نه زیات وخت دپاره ډراپ شوی چې شاهدي داسې یو لوبغاړی دی چې د میچ صورتحال همیشه بدلولی شي. لکه بیګی چې څنګه موږ افغانستان ته میچ وګټلو رحمت شاه سره یې ښه پرفارمنس وکړی. ما د رحمت شاه صفت په دویمه او یو ورځنۍ لوبه کې هم کړی چې دغه رحمت شاه انشاءالله لوبېږي او دا به ښه سکور کوي. د شاهدي غوښته هم موږ ټولو افغانانو کړې وه. الحمدلله شاهدي واغستلو په لوبډله کې او شاهدي افغانستان دپاره میچ وګټلو. شاهدي او رحمت شاه یو داسې ښه پرفارمنس یې وکړی چې ریکارډ هم جوړ شو په دغې پرفارمنس کې. نو شاهدي هم ځوان لوبغاړی، رحمت هم ځوان لوبغاړی دی ماشاءالله. ګوربز هم اوپننګ کې چې کله راشي نو د بیټینګ چې کوم هغه پریشر دی هغه همیشه ماتوي. اوس پاتې شوه جاوید احمدي د افغانستان لوبډلې سره تقریبا 10 کاله کېږي چې لوبېږي. دلته 2010 کې چې کله انډر 19 ورلډ کپ و د هغې وخت نه جاوید احمدي لوبېږي. نو اوسه پورې په نړیوالو لوبو کې داسې ښه پرفارمنس نه یې کړی، داسې ښه سینچري نه لري خو همیشه په لوبډله کې لوبېږي. د دې وجوهات څه دي ځکه چې واسطه لري. نو که دغه واسطه چېرته بنده شي او حقدار ته ورکول شي نو د افغانستان ټیم به ډېر مخکې لاړ شي او که چېرته واسطې والا راځي او همیشه لوبېږي نو د افغانستان ټیم به شاته پاتې کېږي. ما زوی چغې وویې راشه درځمه زه اوس خپله د کار نه راغلم نو ستاسو دپاره مې ویډیو کړله. سودیس هم راغی راځه سودیسه دا ګورې دواړه راغله دواړه سلام واچوئ آفرین. دا ګورې دواړه دا زه د کار نه راغلم نو ستاسو دپاره خاص کر اوله راغلم ویډیو مې درله وکړله. افغانستان زنده باد راکه کنه یار دا ګورئ الله حافظ وکړه ټولو ته الله حافظ وکړه. نو ټول دعاګانو کې ما هم یاد ساتئ د افغانستان ملي لوبډله هم افغانستان هم او سودی جان هم وچې راکړه هغو ته یې ورکړه